خوشبخت د پچاچونې پروسه د هغو کسانو لپاره پر لار واچول سوله کومو کسانو چې خپل سیم کارټونه په الکترونیکي تذکره الکترونیکي پاسپورت باندې د راجستر اقدام کړی دی. دا پروسه د 6 میاشتو لپاره وه چې په دې پروسه کې یا په دې پچاچونه کې اونیز ګټونکي هم ول د 10,000 افغانیو، میاشتنی ګټونکي هم ول د 500,000 افغانیو او ستره جایزه یا ډالۍ 1 میلیون افغانۍ چې یو پیرودونکی د افغان بېسیم د افغانستان په کچه انتخاب شوی دی او نن به تاسو د هغوی وګورئ چې 1 میلیون افغانۍ جایزه به ترلاسه کړي او هغه د 1 میلیون افغانۍ خوش چانس هم دی. ټول هغه عام ولس چې خپل سیم کارډونه یې تر اوسه نه وي ثبت کړي په خپل الکترونیکي تذکرو باندې ثبت او راجسټر کړي او دا زموږ ستاسو دپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسوالیو په لیرې پرتو کلیو او بندونو کې به مخابراتي خدمات فعاله کړل شي. پیغام خو مې دغه دی چې باید زموږ د افغانستان د کندهار ولس اول تذکره بایومتریک کړي، دوهم د سیم کارټونه ثبت کړي، د دې په ګټه په پیل به وروسته پوه شي. په ګډه پیاوړي مخ ته ځو.